زمونږ د خلقو په اصطلاح کې توبه دا خلق دی ته وایي چې غوږونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده. نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي ته. نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کوي ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي. د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه. توبه څه ته وایي؟ توبه وایي گویا کې په خپل بدو پیمانه کېدل. د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده، دې ته توبه وایي. یو په بدو باندې ډټیاوېدل، بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ، یو دا صورت ده. یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه، ګناه دې وکړه او تخپیمانه شو، یو دا صورت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي، مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې اوفو دا دې څوک، شراب دې وسکل او ته په خپیمان شو چې اوهو دا دې څوک، دې ته توبه وایي. یو دا چې شراب دې وسکل او ته وایې چې یاره ما خو وکړه، زنا دې وکړه او ته وایې چې ما خو وکړه، یو دا صورت. صورت اول گناہ دې وکړه او ته په پیمان شوې، نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استونکو د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه. اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاویر شو چې دا ما ډېر خو، نو داغه متعلق مسله دا ده چې ګناه ته خویل هلکه دا شراب دی ولې وسکل او ته وایې چې ما خو وکړه، نو په ټکي کافر شوې. یا گویا کې زنا دی وکړه او چا درته ویلي چې هلکه دا زنا دی وکړه ظالمه دا ولې، او ته وایې چې ما خو وکړه، نو په ټکي کافر شوې. تاسو خیال راغی؟ او یو دا چې ګناه دې وکړو بیا په خپیمانه شوې چې دا ما بد وکړه، نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استونکو د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرې کړي. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وای دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمان شي. دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، گناہ ورتاڑو څه شي نه ښکاري. قرآن کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدینا بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو، نو څه چل بدر سره کوم؟ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدینا پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم،
دین بعدم کورانه وکړو. نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فعالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نه ګورو، زمکه نه ګورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو. نو قد غره طول الامل، دا من چې ده دا غاور کړه دی او غدوالی د عمر، د دا خیال دی چې تب ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سری. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ ها جی، ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال، دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده، هغه وی اے عاقل غوږ سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا. مرګ راشي ستا رضا چاته چې زه دې مړ شم، د چا رضا یې چې زه مړ شم؟ تاسو مرګ ته خوشحالي کوي؟ چا رضا؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تپوس کې او ډېر وګدو مر راکا ویلې خدای د اس په ملا لاس کې دا چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته رااله نو د ویښته په سر به یو کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته. نو الله ته وفرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله که دام خلاص شي بیا، 'بیا به دې مړ کو. 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 'بیا به دې مړ
ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مې مړ کې او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان، اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فنا شي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي، نور بهر څه فنا شي. عزیزانو دا ملائکه، دا بنی آدم، دا پیریان، دا آبادیان، دا ټول کائنات با نیست و نابود شي، صرف د خدای ذات په باقی وي، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري، د هیڅ شي وجود به نه ښکاري. دا به په یو شپېلۍ د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي، په یو شپېلۍ. هغه د شپېلۍ आवाज بداسي، الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات واوري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي. نن خو ته یریږي د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړي نه، د اسرافیل د یو شپېلۍ आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي. د اسمانونه دا به څه شي؟ قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. یوم یجعل الولدان، اے پیغمبره د قیامت داسې ورځ ده چې او بګرځي پکې الکان د ډېر هیبت نه بالکان پکې سپینګری شي. الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي. یوم یجعل الولدان شیبا، الکان به سپینګری شي. السماء منفطر به، او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. او کان وعده مفعولا، اے پیغمبره دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوي، که چې قیامت خو به آینده راځي، نو تیر شوی حال چې دی هغه ډېر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلونکي حال ته. نو الله فرمایي کان وعده مفعولا، اے پیغمبر ستا دا د خدای وعده چې دا داسې ده لکه چې وړاندې دا کار شوی.